امریکا چې د بندیزونو په لړ کې له ایران د تیلو له نه اخیستو کوم هیوادونه مستثنا ګرځولي وو د اپریل په 22مه د دې هیواد بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو هغه استثنا هم ختم کړه. په تهران کې یو تخنیکی لارښود چې نوم یې نه دی ښودل شوی د امریکا تازه ګام اندېښمن کړی دی. قطعا بی تاثیر نیست. حالا به هر حال یه سری محدودیت پر موږ د تیلو خرڅولو په برخه کې څه محدودیتونه وو، خو اوس به دا نور هم زیات شي. کاره خبره ده له دې سره به د حکومت آمدن کم شي او ممکنه ده ورسره د ریال قیمت هم راوغورځيږي. دوی چې کوم فشار اچوي د هغه زور به بالاخره په خلکو راځي. ځینې خلکو خو ورلمخه له مشکلاتو سره مقابله پرېښې ده او ځینو چا له هم حوصله نه ده بایللې. ممکن ده د وضعیت د لا خرابېدو سره هغوی هم له مشکلاتو سره مقابله پرېږدي. امریکا چې پر ایران اقتصادي بندیزونه څومره زیاتوي هغومره د عادي ایرانیانو ژوند له کړاوونو سره مخامخ شي. د خیر ښېګړې یو کارکونکي هم دې طرف ته اشاره کوي. خب قبل از تحریم مطمئنا زندگی تر بندیزونو لمخه ممکن ده د نیمایي خلکو لپاره ژوند کول ګران وو، خو د بندیزونو تر لګېدو وروسته 80% خلکو ته ژوند تیرول ډیر ګران شوی دی. جرأت گفت که زندگی بیش از 80% مردم داره به سختی میگذره. د ایران د شماریاتو مرکز وایي د 2019 کال د مارچ او اپریل په میاشت کې د تیر کال د دغو میاشتو په پرتله د خوراکي شیانو بیې 50% زیاتې شوې دي. یوه ښځه وایي د ګرانۍ زیات زور تر تنخواه لرونکو خیژي. یه درآمد محدودی رو یه بعضیا دارن مثل ما. زما په شان ځینې خلک ټاکل شوی تنخواه لري. کله چې قیمتونه زیات شو نو اړ شو چې د ژوند ډیر ضرورتونه بدل کړو. د کور کرایې زیاتې شوي. موږ مجبور شو چې د خوړو پیسې په کرایه ورکړو. یه سری چیزا رو حذف کنیم. یه سری چیزا رو کم کنیم. ترشیمون قشنگه، مال مامانه و شنگه. ترشی بدم یا زیتون